الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د سورة آل عمران آیت نمبر 52 او 53 بوایو ان شاء الله. الله تعالی د وینا د اوریدو او بیا د پوهې بیا د الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما احس عیسی منهم الکفر. د عیسی علیه السلام واقعا د هغه د تمهید نه روانه ده چې کله د نجران وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بحث مباحثه کوله چې کني عیسی علیه السلام د الله نعوذ بالله زوی دی، نو الله تعالی خبره دوی ته د بنیاد نه شروع کړې ده چې عیسی علیه السلام څنګه پیدا وشو. اول د مور واقعا وشوه د مریم علیه السلام، بیا د زکریا علیه السلام، بیا دغه بچی د یحیی علیه السلام، بیا هغه سره د نور معجزې، بیا د عیسی علیه السلام پیدایش او د عیسی علیه السلام معجزو ذکر وشو. او بیا الله تعالی فرمایل په رستنی آیات کې چې عیسی علیه السلام وایي چې زه د الله بنده یم، هغه زمام رب دی او تاسو رب دی، تاسو به د الله عبادت کوئ. د الله عبادت هی صراط مستقیم دی، یعنی زه د الله زوی نه یم بلکې زه د الله بنده یم. څنګه چې تاسو بنده یې، څنګه چې تاسو الله رب دی، داسې زما هم رب دی، پلار مې نه دی، رب مې دی الله تعالی. بهرحال دې باندې تفصیل شوی و. نو یهودیانو مسلسل مقابله کوله، مخالفت کو، او د دې ملګرتیا د وجې نه د یوې جینۍ په وینا باندې یحیی علیه السلام قتل کړو او حکومت به ځان سره ملګری کړو د یهودیانو ملیانو، د ملیانو چې کوم ټول عمر داسې یو کردار وي. او بیا یې یحیی علیه السلام یې قتل کړو. نو د عیسی علیه السلام په مخالفت کې هم دوی حکومت ملګرتیا ځان سره حاصل کړه د یهودیانو د تورات منونکو، ځکه چې تحریف یې کړی په تورات کې هم په دین کې هم. نو هلته عیسی علیه السلام هم قتل کړو او بیا دا خبره یحیی علیه السلام هم قتل کړو. نو عیسی علیه السلام ته دا یقین و چې دا یهودیان اوس مام نه پریدي، ځکه چې مقابله هم کوله ورپسې هم مسلسل. او عیسی علیه السلام به ګرځېدونکی سړی او د دعوت د الله تعالی ورکوونکی، یو طرف ته بل طرف ته بتلو، خو دې ته یقین شو چې اوس مې پریدي نه او ما مړ کوي. نو دلته عیسی علیه السلام سره فکر و د دین د دعوت، د خپل د ژوند او د مرګ فکر ورسره نه و چې دا کار به څوک کوي. بیا ما خو یو میشن شروع کړی د الله تعالی د بندګي، لکه څنګه د رستنی آیات کې الله تعالی فرمایل چې زه د الله بنده یم او تاسو به د الله عبادت بکوئ. نو دا د الله د عبادت دعوت به څوک ورکوي، دا به څوک، دا کار به څوک کوي، دا میشن به څوک جاری ساتي. دلته انجیل راغلو، کتاب ونه د تورات تتمه وه او کار خو همدغسې نیمګړی و. او اسی د پیغمبر کار خو مکمل کیږي نه کنه، دا خو وی تر څو پورې چې پیغمبر وفات شوی نه وي او بیا هغه نه بعد یا بل پیغمبر راشي دغه کار د هغه ملګري شروع کی. نو عیسی علیه السلام د اعلان وکړ ملګرو ته، بار بار وویلي چې د ملګري به څوک کی، دا کار به څوک کوي. نو یو څو نوجوانانو وویلي چې تعداد کې ډیر لږ وو، په تاریخ کې تقریبا 12 کسانو نمونه هم په تاریخ کې راغلي دي. بهرحال هغوی دا اعلان وکړو چې مونږ ملګري یو ستا، او دا ملګرتیا انتهایی په سخت حالاتو کې وه، لکه چې یهودیان مخالف وو، ملایان او حکومت مخالف وو، او هغې باوجود هغوی چې مونږ ملګرتیا کوو. نو دې کسانو ملګرتیا کوونکو ته الله تعالی لفظ د حواری ویلی دی. حواری یو لفظي معنی ده، لفظي معنی د حواری سپین، د سپینوالي په بنیاد باندې دغه دوه درې توجیهات مفسرینو کړي دي. یو دا چې دوی کپړې سپینې وي، دویم دا چې دا زړه نه صفا خلک وو، دریم دا چې دا دوبیان وو. خو بهرحال دا لفظي معنی اهمیت دا نه لري. اهمیت دا لري چې حواری ویل کیږي د خپل پیغمبر هغه ملګری ته چې د هغه ملګری ملګرتیا مو کی او شدید ترین حالاتو کې ملګرتیا وکړي او هغه کار مخکې جاری وساتي. د دوه مثالونه دي. یو مثال د صحابه کرامو دی، څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری و چې هغه ته صحابیه اصحاب ورته ویل. صحاب لفظي معنی د ملګری ته ویل کیږي، صاحب ملګری ته ویل کیږي، اصحاب جمع دی، صحابي زما ملګری. نو دا لفظ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرو د پاره تر قیامت پورې دا یو اصطلاحي لفظ وګڼل شو. صحابي مونږ هغه کس ته وایو چې کومې په خپل ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې ایمان راوړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی. صحیح شو. نو د کرنګي د عیسی علیه السلام د ملګرو ته هم حواری به ویل کېدل. دا یو شو. دویمه معنا دا ده، یعنی یا دویم مطلب یا مقصد د لفظ دا ده چې حواری په شدید ترین حالاتو کې خپل پیغمبر سره ملګری کوونکی ته وایي. شدید ترین حالاتو کې چې کله خندق جنگ
په مدینه حمله شوی و، قبایل را جمع و، مکی ول راغلی او مدینه نه تاو او دوی به خندق وکندو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله د مدینه. نو بیا هوا او چلی دا الله تعالی دغه شکست کول دوباره. نو شدید ترین سړو او سخت سیلی او هوا وا، او په دې حالاتو کې د کافرو حال راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صرف پیر سے و امام هو نه وکنه، خو بهترین سربراہ او جرنیل او په جنگو طریقې باندې پویدو چې لاړ شي چې حالات مونږ ته راوړي چې څنګه حالات دي د کافرو. نو زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه به دا کار وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا आवाज وکړو، دوباره زبیر رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړو چې زه به دا کار وکم. دریم واری بیا आवाज وکړو، زبیر رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړو چې زه به دا کار وکم. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې ته دا کار وکړه، خو واورئ چې د هر پیغمبر یو حواری وي، یعنی یو د سخت ملګری وي. کومه پښتو کې دا زما د سخت ملګری دی، نو زما د سخت ملګری حواری دا زبیر دی. نو هغه خلکو هم الله تعالی ذکر کړی دی او دا غي ذکر هم په دې باندې کړی دی چې وګوره د عیسی علی السلام په څومره سختو حالاتو کې هغه نوجوانانو هغه ملګرتیا کړې و، او هغه نوجوانانو بیا د عیسی علی السلام سره د هغه ملګرتیا په بنیاد باندې مخالفت څومره وشو، هغه په خپل خبره باندې ټینګو، او هغه دا ارمان نه و، ارمان صرف دا و چې موږ مسلمانانو کې حساب شو او اتباع کوله د رسول الله د خپل پیغمبر د عیسی علی السلام دغه اتباع کوله. نو مینا وا عیسی علی السلام سره، الله سره او دین سره، نو اتباع خبره وا. مونږ هم دعوه کوو د مینې، خو مونږ د عید میلاد النبی مناو، څوک ورته مولودی شریف وای، څوک ورته بل وای، څوک ورته بل وای. دا ټول بدعات دي. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا کار، نه صحابه کرامو کړی دا کار. او کوي ولی د مینې دعوه کوو د خپل پیغمبر سره. نو د مینې دعوې د پاره د خپل پیغمبر سره د هغه ورځ مناول نه دي، بلکې د هغه اتباع کول دي. اتباع کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خبره تاسو ته پر دې د پاره کومه بچیانو، شاګردانو، ملګرو، چې که تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وي، نو د مینې پہچان به دغه اتباع وي. تاسو یو عمل به حیثیت انسان و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو عمل باندې بګورو چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کنه دی. اب خپل دا د بار ربیع الاول مناول هی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه ده، دغه مخالفت ده، د صحابه کرامو مخالفت ده. بهرحال الله دې موږ تاسو په دې پوي کې تاسو ول هم د سمانه واوري، بیا دوباره واوري. فلما به هر کله حس چې محسوس کړلو عیسی علیه السلام منهم د دین الکفر کفر، قال ان اولی عیسی علیہ السلام من چې څوک دے انصاری مددگار زما، مدد کون کے زما، الله الله طرفنا، ان د الله تعالی د پاره د الله تعالی د دین. قال ان اولی الحواریون اغه یو څو کسانو نوجوانانو ملګرو د عیسی علیہ السلام، نحن مونږ چیو انصار الله ملګریو د الله، مدد کون کیو د الله، ان د الله د دین ملګرتی کون کیو. آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې، وشهد او ته گواه اوسېږه. عیسی علیہ السلام توای دا حواریین بان چې بشک مونږه مسلمون مسلمانان یو، تابعدار یو، منون کیو د الله. ربنا ای زمونږ رب، دا وسغی دعا کوي، ای زمونږ رب آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما په هغه انزلت چې تا نازل کړی دی، یعنی یو خو ایمان راوړی دی په تورات او انجیل باندې، دینه مخکې په تورات باندې، وتبعنا او مونږه اتباع کړی ده. دا بالکل داسې لفظ دی لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو کول چې سمعنا واطعنا، مونږه اومنله او مونږه واورېدله اومنله، ماضي صيغه ده. همدا کرانګې دلته هم ده، داسې نه ده چې مونږ به اتباع کوو، نه مونږ کړې ده. دا ډېر د شدید ترین د اتباع په بنیاد باندې الرسول د پیغمبر ان عیسی علیه السلام، فکتبنا نو بس مونږ اولی کې مع شاهدین د گواهانو سره، د مسلمانانو سره د گواهی ورکونکو نه، چې مونږ لکه څنګه مونږ وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دغه څه گواهی ده د عیسی علی السلام هم، د عیسی علی السلام هم. او تاسو مونږ تاسو هم کله کله ویل پکار دي د هر پیغمبر او د عیسی علی السلام هم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عیسی ابن مریم رسول الله عبد الله کلمت الله وغیرہ، څنګه چې الله دغه صفاتونه بیان کړی دي. نو اوس تاسو مانس د کوي. فلما بظهر کلا احس چې محسوس کړله، معلومه شوه عیسی علیہ السلام ته، ان هغه ته دا یقین شو، منهم الکفر، منهم د دوینا الکفر انکار کفر. قال نو اویل عیسی علیہ السلام
من چې څوک دی انصاری مددگار زما الله الله طرف ته ان د الله تعالی د دین الله د پاره. قال الحواریون اولی اغنو جوانانو نحنو منگجیو انصار الله ملګریو د الله ان د الله د دین الله ته خود ملګرتي ضرورت نشته کنه چې الله کمزور دی ملګرتي پکار دی نه د دین د الله امتحانن منګه باندې امتحان د ازمایش د الله تعالی دغه چې الله تعالی فرمای مخکې ما د آیات تاسو ته پیش کړو تلاوت کړو د سوره بنی اسرائیل اخیرنۍ آیت چې ولم یکل له ولی من الذل الله تعالی د عاجزی د وجه نه چا محتاج نه دی چې کني الله محتاج دی الله محتاج نه دی د مدد الله تعالی د دین ازمایش کوي په دې دنیا کې په دې مؤمنانو مسلمانانو ټول باندې مونږ یو مدد کوونکی د الله ان الله د دین آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وشهد او ته گواه اوسېږه بان چې بشک مونږ مسلمون مسلمانان یو تابعدار یو فرمانبردار یو. ربنا ای زمونږ رب آمنا مونږ ایمان راوړی دی بما په هغه څه انزلته چې تا نازل کړی دی یعنې کتاب هغه انجیل او هغه نه مخکې تورات واتبعنا او مونږ پیروي کړې ده الرسول د پیغمبر یعنې د عیسی علیه السلام فاکتبنا نو مونږ ولیکي مع الشاهدین د ګواهانو نه.